ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له طالبانو کوو. طالبانو افغانستان کې یو ځل بیا د اسلامي امارت د جوړېدو خبره کړې. طالبانو پر خپله ویبپاڼه په انګلیسي ژبه لیکلي چې افغانستان کې یو ځل بیا د اسلامي امارت جوړېدل غواړي. طالبانو همداراز د افغانستان اوسنی حکومت فاسد او ناقانونه بللی او غندلی دی. جو بایډن پینټاګون څخه د لومړۍ لیدنې پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې کولی شي د روان کال په می میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وځنډوي. هغه د لومړي انتخاب په توګه پر ډیپلوماسۍ ټینګار کړی او ویلي دي چې د امریکا له ګټو د دفاع لپاره به هېڅکله هم زور ونه کاروي، مګر د اړتیا په صورت کې به زور هم وکاروي. عبدالله د ملي روغې جوړیالي شورا مشر عبدالله ویلي طالبانو سره مو اړیکې شته او د سولې خبرې د لنډ مهال لپاره ځنډېدلې. حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي نړیوال د افغانانو میړانه ستایي ځکه چې افغانان د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره سولې ته ژمن دي. دوی وایي له نړیوالو سره مو خبرې کړې چې طالبان بیرته د سولې خبرو بیا پیل ته اړ باسي. جمشید توتاخیل مل پاسوال جمشید توتاخیل د کابل د نوي امنیه قومندان په توګه وټاکل شو. مالیه وزارت وایي په 1400 مالي کال کې د اوبو د مدیریت لپاره 12.5 میلیارډ افغانۍ په نظر کې نیول شوې. د شهید شمشیره جومات د بیا رغولو چارې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له لوري د څه باندې 23 میلیونه او 600,000 افغانیو په لګښت روانې دي. ټاکل شوې چې په 1400 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ولسمشر اشرف غني له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره ټلیفوني خبرې کړې او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، سولې پروسه او سیمه ییزه همکاریو بحثونه کړي. ارګ وایي چې امام علي رحمان ولسمشر غني ته د شانګهای همکاریو سازمان د تاسیس 20 کلیزې په مراسمو کې چې په مارچ میاشت کې تاجکستان کې ترسره کیږي د ګډون بلنه ورکړه. او وروستی خبر دا دی چې پاکستان له چین غواړي هغه قرضونه ورته معاف کړي چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د برېښنا او ځینو نورو پروژو لپاره له یاد هیواد څخه اخیستي وو. په هر حال د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې سر چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.